نوم دې واخله. نوم مې فیض الله وطن دوست. ماشاءالله وطن دوست لالا. جمعې ورځ له دلته راکې وځي، نور دې دکان شته دی که نه صرف همدا جمعې ورځ وي؟ بس میلو باندې ګرځو. میلو باندې. او اصل د کوم ځي؟ همدې شرکت ته یم. دا نن د جمعې ورځ د دلته بیا ارزانه و دی هلته ځې ورځې مطلب څه شی پخې او څه شی څومره وځي سودا کېږي؟ بس چرګان پخوي نه ده او دغه دال مال دی او لوبیا ده. وځي څومره سودا وځي؟ شکر الحمدلله چې شی پخو ښایسته وځي. خپل کار نه بیخي راځي؟ ولې نه بالکل راځي الحمدلله. ستا کار خو به نغدي که نه په دې خاطر باندې به م ښیي کاتې ماتې بس ګټ یو تاوان یې غرمه کې پته لګي چې تاوان دې کړی ګټه دې کړې. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. راځئ مخکې ځو، خوشحاله اوسئ. نوم یې احسان الله دی، د ګلایمه د غني خیل ولسوالۍ. ماشاءالله د خیره سره. میانو کسب د څه وخت نه کې څومره وخت؟ زما یاره کېږي به داسې د 10 کالو په عمر به ومه یا 15 کالو. دلته هم ګوره د نه ونیسو. دلته د طالبانو تیل کار باچایي چې وه هغې وخت مې د کار شروع کړی. د ورځې څومره میان راوړي او څومره میان وځي؟ یاره دې ځای ته زه 80 کیلو میان راوړم د ورځې. د منډۍ خلک خورنده دي؟ الحمدلله هو ښه دي ګزاره. ژمي سره به ستا کاروبار هم ښه شوی؟ ښه دی او بس شکر دی. اوړي موسم کې څه شی کوې؟ اوړي کې خوښ یم، کار مې نه وي. بیا دې کاني کومه لوګر کې چې د رومیان کرم هغې کې. ماشاءالله ماشاءالله. ګوره د موسم سره ځان بدلې. هو بس خپل کار نه راځي؟ کار نه راځي؟ شکر دی الحمدلله. ډېره مننه، ښه خبره شته در سره خلکو لپاره. بس خلکو دپاره میان وخورئ. بس میان دې وخوري وروره خپل اقتصاد سره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. او خیر اوسه. مالونه، لوی مالونه، واړه مالونه دا خلک راوړي او همدلته یې خرڅوي. په جمعو خلک انتظار کوي او وایي چې د جمعې ورځ راشي نو د غني خیلو
منډۍ ته به راځو او سودا به اخلو. راځئ د دې سیمې یا د دې منډۍ نظارې او نندارې در باندې کوو مونږ سره وو. السلام علیکم. په خیر حال. څومره وخت نه دا کباړ کار کې؟ 15 کاله خو شو. 15 کاله وشو. د تیرو کلونو په پرتله باندې سږ کال خلک کباړ اخلي. د غوزۍ په دې ډېر کمزوري دي، بس ډېر باس را سره کوي، لانجې کوي، غریب دي خلک، وس نه لري ډېر زیات. او تاسو څه وایئ څنګه دا شیونه ورته د بازار نه ښه بیه باندې دي؟ بازار نه ښه بیه باندې ولا هغې نه ریټونه کم دي خبره، خو خلک غریب دي، وس نه لري. وچېره بس هر سړی 15 بچیان لري چې په 100 روپۍ شي خبره وایي 1500 روپۍ شي، وایي موږ دوړې لارې نه نو بنین به څه والو. صحیح. او دغه نه خو دا شیان هم نوي دي او ماشاءالله بیه باندې هم ښه دي. بلکل ما هغې نه ښه مال راغلی دی. صحیح. دا کوم ځای نه راوړی تاسو؟ دا موږ کابل نه راوړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د شینوارو لوی ولسوالۍ د شیرګړ او غني خیلو ډېره پخوانۍ قدیمي منډۍ چې هر رنګه مالونه، هر رنګه سوداګانې او سامان آلات پکې پیدا کېږي. باقاعده د دې نظارې تاسو وکړئ. باقاعده د نورو ښایسته ښکلو ویډیوګانو دپاره شیرګړ میډیا خپل وطن ګل وطن مه هېروئ. د الله په امان.